کومه پټه سوړه کې مې لیدل وی چې داسې دا وینا مې تا ته کوله په غوږ کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو رساسو ملګری احسان الله ملګرو بختر رحمان خو به تاسو پیژنې. دغه ویډیو به هم تاسو کتلی چې نن سبا کوم سوشل میډیا کوم ټیک ټاکران چې دی ملګرو هغه بختر رحمان رالی او د جنکو سره چې دی په لایو کې راولي کو بختر رحمان کنځلې وکړي یا ورته وایي هغه زه ستا سره واده کوم. نو بختر رحمان چې دی په څه غوسه کوي هغه کنځل کوي د خپل $10 دپاره چې دی نو د پردي مشر چې دی هغه عزت چې دی هغه ختموي. نو ملګرو زموږ دغه یو اصلاحي پیغام وي ستاسو به هم په کور کې مشران وي ستاسو به هم په کور کې چې دی نو دغه شانتي سپین روبي چې ستاسو په مشر پسې سبا دغه شانتي یو کس راشي او ستاسو د مشر نه یوې ویډیو کې د جنکو سره راولي نو آیا تاسو به څه وایي؟ نو ملګرو موږ ډېر زیات خفه شو ولې چې بختر رحمان چې دی یو مشر دی او هغه چې دی نو ډېر ملګري چې دی نو هغه ویډیو رالي او د جنکو سره چې دی هغه ټیپ کوي یا څوک چې دی په ټیک ټاک باندې لایو وي د جنکو سره راولي. نو ډېر زیات خفه شو. دغه ورکوټه غونډه انفارمیشن دی زموږ دغه ویډیو چې دی وګورئ لایک کړئ زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ ملګرو دغه ویډیو را سره هم وګورئ. دی ما سره واده کوي نو ما ته ویلو تا سره به زه واده کوم. څوک په سره واده کوي؟ تا راته ویلي نه وه هغه ورځ په کوم ځای کې؟ کومه پټه سوړه کې مې لیدل وی چې داسې دا وینا مې تا ته کوله په غوږ کې؟ په غوږ کې نه په ټول نه دروغ به ما پور نه غوټه کوي. دروغ به نه دروغجن د خدای دشمن دی. زه دروغ وایم د خپل ملګرو نه تپوس وکړه. ستاسو نه تپوس کوم هغه تاسو ووایئ. پوره ویډیو دې را سره وایرل شوې ده وګوره که نه. هغو ټول ویلي دي ویلي او ته یې ویلي. ته به په خپل ایمان اسلام پوهېږې نه په دې چل زه نه پوهېږم که نه. په کم چل اوس په خپل ایمان اسلام په کم چل نه په خپل ایمان اسلام به پوهېږې په خپله. زه خو پوهېږم که نه نو ته باید ته په کم چل نه پوهېږې. څنګه یې دا راته ووایه. تاسو ما مسکون دی خو تاسو د په خپله جواب ورکوئ د غړي هر شی زما ستاسو رم دی ستاسو سره. په خندا کړه الهی دا دله څوک دې سکونډي بختر رحمانه څوک دله سکونډونه درکوي؟ هلکه یې ملګري مې سکونډی ښه ولې سکونډی؟ نه دا په دې بختر رحمانه ډوډۍ دا د خدای د قلم دی چې موږ نسو په دې کې نورې نه لګېږي. بختر رحمانه ډوډۍ دې خوړل د ما ته جواب نه راکې. بختر رحمانه ډوډۍ مې څه لږه ډېره نوڼۍ خوړل ده داسې پوره مې خوړلې هم نه ده. دروغجن د خدای دښمن دی چې ولې پوره دې ول نه ده خوړل؟ پوره مې نه ده خوړلې. دا د هغه مور په غم کې وکړو هغه مور د لاسه مونږ ته پخېدی که نه مونږ ته به راوړاندې کېدی. ولې چې شوي دي چې شي غم دی بختر رحمانه؟ بختر رحمانه زه راغلی یم افغانستان ته تا له څه دروړم افغانستان ته؟ اوکې دا کاش بختر رحمانه